قریش مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل شپږمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده څلور مبارک آیتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فناغرم الله تعالى شرل شوي شيطان څخه بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف څنګه چې قریش مینا ناک شول یعنی د ژمنی او وړنی مسافرت سره مینا ناک فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نو هغه ته خای چې د دې کور د پروردگار عبادت وکړي چې هغه لوګي وژغورل خواړې ورکړل او لویری وژغورل امنیت ورپو برخه کړ